تقوا حسنا غړي لار شیرنا غړي د دروزي مشته دا توبه نسب نه غړي تقوا حسنا غړي لار شیرنا غړي د دروز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد. فعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله عز وجل. رواه أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي. قدرمنو عزتمنو، د رمضان میاشت ته په رمضان میاشت کې ځینې اعمال داسې دي چې هغه ډېر زیات اجر و ثواب لري. زما د نن بیان سرلیک دی ذکر الله. د الله پاک یادول، الله پاک یاد ساتل. بیا د دې عنوان د لاندې درې خبرې دي. یوه دا ده چې اقسام د ذکر، د ذکر قسمونه او ډولونه. دویم دا ده چې د ذکر فضیلت، اجر و ثواب و درجه. دریم دا ده چې د مخکني علماو د سلف و صالحینو عمل د دغه ذکر متعلق څرنګه و. ذکر چې دی د هغې اقسام. ذکر معنا ده الله پاک یاد ساتل، خو د دې قسمونه درې دي. یو الله پاک یاد ساتل په ژبه، په خوله. یو الله پاک یاد ساتل دي په زړه. یو الله پاک یاد ساتل دي په اندامونو، په اعمالو. الله پاک یاد ساتل په خوله باندې، دا په دې کې اوله درجه هغه د تلاوت رسي، چې تلاوت سره د الله تعالی هغه اوله درجه ذکر او یادول رسي، د قرآن کریم تلاوت. دویمه درجه د ذکر چې ده هغه د درود شریف ده په نبی کریم علیه الصلاة والسلام. دریمه درجه د نورو اذکارو ده، خو په نورو اذکارو کې، په ذکرونو کې بهترین ذکر چې دی هغه د لا اله الا الله، لا اله الا الله. او بیا ورپسې سبحان الله وبحمده او الحمدلله، الله اکبر، استغفر الله، لا حول ولا قوة الا بالله. او دعاګانې. دا هغه ذکرونه دي چې هغه د الله یاد پکې کېږي په ژبه. دویم قسم هغه ذکرونه چې د الله تعالی یاد پې بندي کېږي په زړه کې. هغه دا دی چې په زړه کې چې ته هر ښه کار کوې، هر ښه کار کوې، نو په هغې کې ستا محض او محض صرف د الله رضا مطلب وي. په نیت کې ریا دې پکې نه وي مطلب، صرف و صرف د ثواب حاصلول دې پکې مطلب وي. د الله تعالی طاعت او بندگی دې پکې مطلب وي. او هر بد کار چې ستا په زړه کې د هغې دپاره اراده راشي، نو ته په زړه کې د هغې دپاره د الله تعالی هغه آیاتونه او د پیغمبر علیه السلام هغه حدیثونه یاد تا ته په زړه کې راشي چې په هغې کې د دغې ګناه
هغه راغلی عذاب راغلی او د دغه په آخرت کې او په دنیا کې د دغه ګناه حد او تعذیر راغلی نو د دغه سره ستا په زړه کې خشیت او یره راشي او خوف راشي نو دغه د الله پاک یادول دي په زړه کې دارنګې د الله پاک یادول په زړه کې دا دي چې د الله تعالی په صفاتو کې په کمالاتو کې په عظمت او په قدرت کې فکر کوي سوچ کوي اسمانونه پیدا کړي ځمکې پیدا کړي سمندرونه پیدا کړي ونې بوټي پیدا کړي انسانان حشرات دی پیدا کړي د الله تعالی په صفاتو کې په عظمت کې فکر کوي سوچ کوي د خپل بدن کې فکر او سوچ کوي دا هغه د زړه ذکر دی او د اندامونو ذکر دا دی د اندامونو چې الله پاک یاد ساتي چې په اندامونو باندې طاعت او عباداتو کې مونځ حج زکات روژه نفلونه تهجد او هغه د صدقات نور عبادات طاعات وکړي په اندامونو نو دا الله یاد ساتل شو په عمل کې په اندامونو دارنګې په عمل کې په اندامونو کې د قتل زنا شراب فریب دوکې او غصب رشوت اخیستلو نه او د شیطانۍ او د غیبت کولو نه ځان وساتي نو دا په اندامونو باندې د الله تعالی یادول شو نو د دې وجې نه چې دا ذکر په ژبه په زړه او په اندامونو دا ټول شریعت او دا ټول قرآن و سنت په دې کې داخل دی په ذکر کې داخل دی نو ځکه د ذکر فضیلت دویم قسم چې شو د ذکر فضیلت الله تعالی فرمایلی په سورت احزاب کې 40 آیات دی یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا اے دی ایمان والاو الله تعالی موږ تاسو ته څه وایي اے دی ایمان والاو یاد کړئ الله پاک یاد کړئ الله ذکرن کثیرن ذکر ډیر الله تعالی ډیر یاد کړئ ابن کثیر مفسرین لیکلي چې په نورو عباداتو کې الله تعالی د کثرت امر نه دی کړی د ډیروالی بلکې تقریبا د هر عبادت لپاره یو حد معلوم دی خو یوازینی عبادت چې دی چې هغه ذکر دی دې کې الله تعالی امر د ډیروالي کړی دا یو دویم دا دی چې د هر عبادت لپاره وخت معلوم دی او حالت معلوم دی د ذکر دپاره نه وخت شته نه حالت شته د ذکر دپاره شپه وي که ورځ او په هر وخت کې دارنګې د ذکر دپاره حالت کې قید نشته چې ته په ولاړی که په ناسته که په ملاسته او که روان او په اوداسه او که بې اوداسه په جنابت کې او که په غیر جنابت کې په دې ټولو حالاتو کې ذکر جایز دی نو د دومره لوی عبادت دی د ذکر دپاره څه قید قیود نشته د جنابت په حالت کې د حیض د نفاس په حالت کې هر قسم ذکر مسلمان او زنانه باید وکړي او په کثرت سره یې وکړي صرف غیر د تلاوت نه چې تلاوت ورته ممنوع دی دارنګې په صورت آل عمران کې 191 آیات دی الله تعالی فرمایلی الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم مؤمنان صالحان هغه خلق دی الله تعالی صفت کوي چې دوی یادوي الله تعالی یاد ساتي الله تعالی نه هیروي په داسې حال کې چې دوی ولاړ وي په ولاړه په داسې حال کې چې دوی ناست وي او په داسې حال کې چې دوی ملاست وي هیڅ حالت کې دوی چې دی که نه الله د یاده نه وباسي د کور نه د وتلو خاص ذکرونه شته کور ته د راتللو خاص ذکرونه دي ډوډۍ شروع کولو کې خاص ذکر دی ډوډۍ د ختمېدلو خاص ذکر دی
کور ته چې ننوځې خاص ذکرونه شته خو کم از کم که سړي ته نور یاد نه وي نو بسم الله. دارنګې د کور نه د وتلو که نور ذکرونه شته خو کم از کم بسم الله. ډوډۍ په خوراک کې چې شروع کړي کم از کم بسم الله. او چې کله ډوډۍ خلاص شي الحمدلله. په ګاډۍ کې سوریږي، په موټر کې سوریږي، په جاز کې سوریږي، هغې دپاره خاص ذکرونه دي. سفر ته چې ځي هغې دپاره خاص ذکرونه دي. چې کور ته راشي سفر نه واپس راشي هغې دپاره خاص ذکرونه دي. د اوله نکاح چې وشي اول ملاقات د ښځې او د خاوند چې د زفاف نه د پیوستون نه وروسته وشي نو هغې دپاره خاص ذکرونه دي. د جما د شروع کولو نه مخکې خاص ذکرونه دي او د جما د خلاصېدو نه وروسته خاص ذکرونه دي. حج کې خاص ذکرونه دي او د منځه نه پس وروسته دعا د خاص ذکرونه پکې دي. نو ذکر داسې یو هغه دی چې د انسان په ټولو زندګیو باندې حاوي دی. د سلفو عمل د مخکنیو علماو عمل څه و؟ قیل لابي الدرداء کم تسبح فی کل یوم. ابي الدرداء رضی الله عنه یو صحابي دی، ورته وویلی شول سوال پوښتنه ترې وشوه چې ته څومره سبحان الله وایې هره ورځ؟ نو هغه ووایي که نه 100,000 1,00,000 کراتې زه وایم 1,00,000 کراتې الا ان تخطئ الاصابع مگر که پکې خطا شي زما ګوتې. ځکه صحابه په زمانه کې دا د تسبیح دا شیان نه و. نو هغوی به ذکر د ګوتو په بندونو کوو. نو 1,00,000 کراتې دا د ګوتو بندونه ته شمارل او سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمدلله الحمدلله سبحان الله. دا روایت په سیار اعلام نبلا د امام ذهبي کې راغلی. وعن عكرمة أن أبا هريرة كان يسبح الله في كل يوم 12,000 تسبيحة. ابو هريره رضی الله عنه به سبحان الله وی په هر ورځ کې 12,000 کراتې او بیا به وجه بیانوله چې وسبح بقدر دیتی. د سبحان الله وایم په اندازه د دیت زما. یو انسان چې بل انسان په خطا کې ووژني نو د هغې دپاره دیت په دغه قاتل باندې څومره دی؟ 12,000 روپۍ د سپینو زرو 12,000 درهمه. نو دا د انسان دیت دی دا 12,000 روپۍ چې د ذمه پې خلاصېږي د انسان د قاتل نه. نو ابو هریره صاحب وایي چې زه 12,000 کراتې سبحان الله وایم چې زه خپله ذمه خلاصه کړم خپل دیت ادا کړم الله تعالی ته. دا هم په سیار اعلام نبلا کې راغلی. او بل دا خبره ده چې بل آیات کې راځي د سورة عنکبوت 45 آیات دی ولا ذکر الله اکبر والله یعلم ما تصنعون. سبحان الله. الله تعالی وایي چې د الله تعالی یادول دا ډیر لوی عمل دی د هر شي نه. دا ډیر لوی عمل دی د الله تعالی یادول په ژبه او په زړه کې او په اندامونو. او الله تعالی پوهېږي په هغه څه باندې چې تاسو یې کوئ. سبحان الله. عن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی الا اخبرکم بخیر اعمالکم خبر نه در کوم زه تاسو ته په بهترین عمل په هغه غوره عمل په اعمالو د ستاسو کې ستاسو په ټولو عملونو کې غوره او بهترین عمل ستاسو په ټولو ښو کارونو کې د ټولو نه ښه لوی کار یو وازکاها عند ملیککم او ډیر د زیاتولو په نیز د څښتن او د مالک د ستاسو یعنی د الله تعالی په نیز باندې ستاسو دپاره په عملونو کې د زیاتوالي سبب ستاسو دپاره په اجرونو کې د زیاتوالي سبب داسې یو عمل چې د الله تعالی په نیز باندې
ستاسو په عملونو کې ستاسو په ثوابونو کې ډیر زیاتوالی راولي او ستاسو په نفسونو کې ډیر تطهیر و پاکوالی راولي. دریم وارفعها فی درجاتکم، داسې عمل چې هغه ډیر اوچتونکی دی د نورو اعمالو نه ستاسو په درجو کې، یعنی نور عملونه نیک ستاسو درجې په جنت کې په ثواب کې دومره نه اوچتوي لکه څومره چې دغه عمل به ستاسو درجې په جنت کې او په ثواب کې اوچتوي. نو داسې عمل تاسو ته نه ښیم چې ستاسو په ټولو اعمالو کې غوره عمل وي، ستاسو په ټولو اعمالو کې ډیر پاکونکی او زیاتونکی عمل وي، ستاسو په ټولو اعمالو کې ډیر اوچتونکی درجو وي د ستاسو. څلورم وخیر لکم، او غوره وي بهتر وي ستاسو دپاره من انفاق الذهب والفضة، له خرچ کولو له مصرفولو د سرو زرو د سپینو زرو، چې تاسو سره زرو سپین زر خرچ کوئ په مدرسو، په جمعیتونو، په کونډو، په یتیمانو، په مسکینانو، په بېوزله خلکو، چې د هغې نه هم ډېر اوچت عمل وي او ډېر بهتر عمل وي او ډېر غوره عمل وي. پنځم ومن ان تلقوا عدوکم، او له دې نه چې تاسو مخامخ شئ د دشمن د ستاسو سره، د خپل دشمن سره مخامخ شئ، د حربیانو سره، د غیر مسلمو سره، د کفارو سره تاسو مخامخ شئ په جهاد کې، بیا تاسو ووهئ د هغوی ګردنونه او ووهي هغوی ستاسو ګردنونه، یعنی تاسو هغوی ووژنئ، هغوی تاسو شهیدان کړي. د دې ټولو عملونو نه د یو بهترین عمل تاسو ته زه نه ښیم چې د ټولو نه بهتر وي. سره د دې ګوره تاسو فکر کوئ چې صدقه په کونډو یتیمانو، په فقیرانو، په مسکینانو، په جمعیتونو، په مدرسو داسې لوی اعمال دي چې هغه مخکې حلقو کې موږ ذکر کړي او احادیث پې ډک دي چې انسان د هغې تصور نشي کولی د هغې د درجې او د ثواب. دارنګې د جهاد هغه انسان تصور نشي کولی د هغې د درجې او د ثواب. هغه د اسلام د اقامې او د اعمې دپاره یو بهترین عمل دی، یو ضروري عمل دی. د یو ملت او د یو قوم د ترقۍ دپاره دوه مهم عنصر دي چې یو دا دی چې هغه قوت اقتصاد ولري او بل چې کنه قوت نظامی ولري او دریم چې دی کنه قوت علمی ولري. دا یو سرلوړی ملت وي، یو سرلوړی قوم وي، یو مترقي قوم وي، یعنی دا دومره مهم شیان دي. خو د دې سره سره د دې ټولو نه بهترین عمل کوم یو دی؟ هغه دا دی چې هغه ذکر دی. قالو دوی اول بلا او یا رسول الله، ای د الله رسوله موږ ته داسې عمل وښیه. قال نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې ذکر الله عز وجل، یادول د الله تعالی چې هغه قوي و غالب دی، وجل او لوی دی او اوچت دی د ټولو نقصاناتو نه. د الله تعالی یادول دي، دا د ټولو نه اوچت دی. سبحان الله. ځکه چې د الله تعالی یادول مخکې موږ ووي چې هغه په ژبه دائما د الله تعالی یادول په ټولو حالاتو کې او په ټولو زمانو کې، او د الله تعالی یاد ساتل په زړه کې په ټولو حالاتو کې او په ټولو زمانو کې د الله تعالی صفات او عظمت و کبریا او دارنګې په اندامونو باندې. نو دې کې تا ته یو بل هغه راغی چې هغه د الله تعالی په ذاتو په صفاتو باندې علم دی، د الله تعالی په ذاتو په صفاتو باندې علم دی چې الله تعالی څومره یو مقتدر ذات دی.
نو کله چې په یو انسان کې دغه صفت راغی نو د دغه عمل د ټولو اعمالو نه بهتر دی. دلته یو سوال واردېږي، هغه سوال دا واردېږي لکه مخکې چې موږ ووایي چې دا د په کونډو یتیمانو مسکینانو مدرسو جمعیتونو سړکونو او په غریبانو باندې خرچ و مصرف دا خو یو بهترین عمل دی، هغه قوت اقتصادي دی د اسلام. دارنګې جهاد یو بهترین عمل دی، هغه قوت نظامی دی د اسلام. خو د دې سره سره دا ذکر د هغې نه څنګه اوچت شو؟ نو د هغې واضحه خبره ده. یوه خو واضحه خبر دا ده چې مخکې موږ ووایي چې ستا په ژبه د الله یاد دی په ټولو حالاتو کې، په زړه د الله یاد دی په ټولو حالاتو کې، په اندامونو د الله تعالی یاد دی په ټولو حالاتو کې. نو په دغه عباداتو کې چې دغه د نفقه او خرچه او صدقه ده، خو دا د جوارحو د اندامونو عمل دی. دارنګې جهاد دا د جوارحو د اندامونو عمل دی، او د چې دې دواړو کې د نیت دی دا د زړه عمل دی. نو دغه دواړه عملونه د ذکر نه نه دي وتلي، د ذکر نه نه دي بهر، بلکې ذکر په دې ټولو باندې مشتمل او حاوي دی، او دغه اعمال د هغې نه یو جز ګرځېدلی. دویم جواب د دې فیض القدیر کې امام مناوي صاحب ذکر کړی. هغه جواب یې دا ذکر کړی چې دغه صدقات چې دې باندې د الله رضا حاصلېږي او په دغې جهاد باندې چې دې باندې د الله رضا حاصلېږي، دا شیان وسیله ده، سبب دی چې په دې سره انسان الله ته نږدې کېږي. وسیله او سبب دی، اصل مقصود نه دی، اصل مقصود نه دی. او ذکر د الله هغه په ټولو مقاصدو کې مقصود اعلی دی. نو ذکر چې دی هغه مقصود اعظم دی، لکه هغه آیات کې چې الله تعالی وفرمیل چې ولا ذکر الله اکبر، ذکر د الله تعالی د ټولو نه لوی دی. نو د الله تعالی ذکر مقصود اعظم دی، اکبر دی. او دغه نفقه او صدقه او خرچه او جهاد دا وسیله ده د الله تعالی د ذکر دپاره. دا داسې مثال دی لکه اودس کول. مونځ ګوره بغیر دغه نه نه کېږي، بغیر د اودس نه. مونځ څومره لوی عبادت دی په اتفاق سره، خو د دې سره بغیر د اودس نه نه کېږي. او اودس چې دی که نه یو وړوکی عبادت دی، وسیله ده، خو مونږ ګوره بغیر د دې نه نه کېږي. نو دارنګې دا ذکر د الله تعالی مقصود اعظم دی، اکبر من کل شیء دی، او دغه انفاق او دا جهاد وسیله ده. نو الله تعالی دې موږ او تاسو ته په دغه ټولو عمر کې، په ټول ژوند کې، په ټول کال کې د ذکر کولو په ژبه او د ذکر کولو په زړه او د ذکر کولو په اندامونو باندې د هغې د عمل کولو توفیق راکړي، او خاص کار بیا د رمضان مبارک په دغې مبارکو شپو کې، ځکه دا د دغې رمضان سره ډېر زیات تعلق لري چې زموږ او ستاسو په دغې رمضان کې په دې خوله باندې قسم قسم عبادات تر تلاوت نه واخله تر تسبیحاتو پورې، او په هغه باندې په زړه باندې د الله تعالی په زړه کې یره ساتل، د الله تعالی لویي ساتل، او د الله تعالی عظمت په زړه کې ساتل، او زړه کې اخلاص چې د عبادت یوازې د الله دپاره. او په اندامونو کې پکار دا چې زموږ سترګې، غوږونه، ولسونه، ټول اندامونه هغه صرف په داسې لار کې مصرف کړو، خرچ کړو چې هغه طاعات او عبادات الله پرې رضا کېږي، او د داسې بدو کارونو نه چې په هغې باندې الله نه رضا کېږي، غیبت، کنځل، غصب، رشوت، قتل، زنا، شراب، دوکه او فریب، د دغې نه د خپل اندامونه وساتو په ټول هغه کې. خو بیا خاص کر په دې روژه کې الله تعالی دې موږ او تاسو په دغه باندې د عمل کولو توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تقوا حسنه غواړي، لاره شیرینه غواړي،
دا د روزې میاشت ده توبه نسبه نه غواړي